دغه پیښې چې کومه پرون په کابل پوهنتون سوې ده د افغانستان چې کوم پوهنتونونه دي په ټولو محصلینو باندې ډېر بد اثر کړی دی. حتی چې محصلینو نه له درسونو نه یې زړونه ورتور کړی دی. دغه ځای باید دوی د جنګ میدان ونه ګرځوي. دا تعلیمي مرکزونه دي. خب حمله که در کابل صورت گرفت فقط این حمله بالای محصلین کابل نبوده بلکه بالای تمام محصلین کشور بوده و اگر شما واقعا دعوای اسلامیت دارین، اسلام به زنان بسیار حقوق بالا داده، چطور شما میتونین بالای یک زن فیر کنین و اراده زنای دیگر ضعیف کنین؟ هیچ وقت به این مراد شومتان نمیرسین. این مرادتان در گور ببرین که ما با این حمله تان دیگه خانه نشین خواد شدیم و از حقوق خود صرف نظر خواد کردیم. دی هغو خلکو په حال باندې چې یا طالب پلوه دي یا طالب فکر دي. ما صلح میخواهیم و امنیت میخواهیم. نهادهای تحصیلی به سیاست چرا اجازه نمیدهند که نهادهای تحصیلی به محصلین یا متعلمین عزیز به اعصاب آرام و به فکر آرام به درس های خود بخوانند؟ ما با قلم خود طالب و داعش شکست میدیم و این شعار ماست که حتما شکستشان میدیم. یا هیچ وقتی به هدف شوم خدا نمیرسند، هیچ وقتی ایده ما را ضعیف ساخته نمیدانند. اگر میخواهند، اگر یا مسلمان هستند ادعای اسلامی دارند، پس چرا در مسجد، در مکتب یا در پوهنتون انفجار و انتحار میدن؟ مسلمان که برادر مسلمان خود را شهید نمیسازد. پر کابل پوهنتون برید د پټوله کې په علم او پوهه او پوهنتون باندې برید او په ټولو معنوي ارزښتونو باندې برید و چې دا نه په انسانیت کې، نه په اسلامیت کې او نه په هیڅ یو عقیده او مذهب کې د توجیه کېدلی شي او نه څوک دې ته د رواوالي او روایت برابرولی شي. دا بیخي پر مظلومو لوستونکو او د پوهې او د زده کړې په لارویانو باندې برید و. تر هغه پورې چې وسلوال طالبان اوربند او سوله ونه کړي، هر پیښه چې کیږي د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه ده. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره